سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، امید دے دا اللہ سبحانہ وتعالی دا ذات نه چې طالبانو دا علم با هفت اقسام پیژندلی هم وي او د هغې اجرا به هم کړي، او لکه څنګه چې مخکې موږ ذکر کړي چې دې دپاره په قرآن کې مثالونه راوړئ، نو هغه بیا هم خپل ځان سره نوٹ کړي وي. نن درس کې د اسم یو بل تقسیم بیانېږي چې دا تقسیم په اعتبار د اشتقاق سره دی. اشتقاق د شق نه ماخوذ دی، معنا د یو اسم نه بل اسم جوړول. نو په دې اعتبار سره اسم په دوه قسمه دی. یو ته اسم جامد وي او بل ته اسم مصدر. اسم جامد، جامد معنا کلک شي، خپل لغوي معنا کلک. صرفیان جامد دیته وي چې د هغې نه نور څه څیز نه جوړېږي، بله صیغه ترې نه جوړېږي. او نښه په فارسۍ کې دا ده چې معنا د فارسۍ په آخر کې به دال او نون یا تا او نون نه وي، لکه رجلن سړی. رجلن دا اسم دی او جامد دی، ځکه د دې نه بل اسم نه جوړېږي. او فارسی کې معنا د مرد، نو په آخره کې دال او نون نشته. دارنګي دویم قسم اسم مصدر دی. اسم مصدر د جامد په خلاف دی، یعنی اسم مصدر هغه دی چې د هغې نه بل څه څیز جوړېږي، نور کلمات تی جوړېږي، او په معنا د فارسۍ د هغې کې په آخره کې دال او نون یا تا او نون راتلی شي. مصنف به مثالونه راوړي. الضرب، دا اوس الضرب اسم مصدر دی او د دې نه نور کلمات جوړېږي، او فارسۍ کې معنا د زدن. وګوره دال او نون په آخره کې راتلی شي. او والقتل، قتل مثال راوړی. قتل وجل په فارسۍ کې معنا د کشتن. وګوره تا او نون په آخره کې راغی. نو دا د دې دواړو حقیقت دی، او دې دپاره به هم تتبع او تلاش غواړي. یعنې داسې څه قاعده منحصره نشته چې دومره اسما جامد دي او دومره مصدر دي، دې پسې به ګرځي. او د سیاق سباق مخکې رستو نه به پېژنې چې دا جامد دی که مصدر دی. نو دا دوه قسمه د اسم نور شو. کتاب ته وګورئ، بدن پوه شه کې اسم بر دو قسم است. اسم په دوه قسمه دی، اسم جامد و اسم مصدر. اسم جامد او اسم مصدر. اسم جامد آن است. اسم جامد هغه دی که از وی چیزه اشتقاق کرده نشود، چې د هغې نه څه څیز نه جوړېږي، نور څیزونه ترې نه جوړېږي. د دې پوره تحقیق به انشاءالله وروسته راشي چې موږ به ښیو چې ګوره مصدر نه ماضي جوړه شوه، ماضي نه مضارع جوړه شوه، مضارع کې معلومه مجهوله، اسم فاعل ته جوړ شي، اسم مفعول ته جوړ شي، داسې به ویو.
او اسم جامد کې داسې نه وي. و در آخر معنی فارسی او په آخر د معنا د فارسی د هغې کې دال ونون دال ونون یا تا ونون یا تاونون نه باشد نوي. چون مثلا رجل و فرس، رجل سړی فارسی کې معنا د مرد، و فرس او اس نو فارسی کی معنی د اسب. مصدر آنست، اسم مصدر هغه دی چې ازوی چیزی اشتقاق کرده چې د هغې نه څه څیز جوړیږي. و در آخر معنی فارسی او په آخر د معنا د فارسی د هغې کې دال ونون یا تا ونون باشد، دال ونون یا تا او نون وی. چون مثلا الضرب زدن، وګوره الضرب وهل کول، زدن دال او نون په آخره کې راغی. والقتل کشتن، وجل تا او نون په آخره کې راغی. نو د دې مصدر نښه دا شوله د اسم مصدر چې فارسی کې په معنا کې دال او نون تا او نون، پښتو کې په آخره کې لام راځي. وهل کول، وجل وغیرہ، قرائت کول دا اسم مصدر وي. او په اردو کې نښه نون الفنا ده په آخره کې، کانا، پینا، بیٹنا، اٹھنا دا. او عربی کې څه نښه نه لري، عربی کې تتبع او تلاش پسې به ګوري. نو چې کوم څنګه موندل شوی نو دا دوه قسمه اسم جامد او اسم مصدر. نو دیجه پوری دیباچه د سر بوهی ختمه شوه. په کار دا ده چې طالبان د علم د ځان سره د دې خبرو تکرار وکړي، ځان سره د بار بار دا سبق واړی، ځکه دا بنیاد دی. بنیاد کې چې څومره ډیره خواري وشي وروسته آبادي پې ښکلې جوړیږي. اسی زه به ستاسو مثال مخکې نمونه تېره کړمه د تکرار چې ستاسو ژبې پې عادت شي. پوه شه چې کلمات د لغت د عربو په درې قسمه دي: اسم، فعل، حرف. اسم نوم ته وایي، او فعل چې د کولو معنا پکې، حرف چې نه نوم وي او نه پکې د کولو معنا وي. اسم په اعتبار د تعداد د حروف سره په درې قسمه دی: ثلاثي، رباعي، خماسي. ثلاثي درې حرفیز ته وایي، مثلا زید یا رجل یا فرس. رباعي څلور حرفیز ته وایي، مثلا جعفر. خماسي پنځه حرفیز ته وایي، مثلا سفر جلون. فعل په اعتبار د تعداد د حروف سره په دوه قسمه دی: ثلاثي، رباعي. ثلاثي مثلا ضربه وهلې وکړه، او رباعي مثلا دحرج ویشتلې وکړه. پوه شه چې تله د عربو درې حروف دي: فا، عین، لام. د دې وجې مې ویلې وه چې ولې دا درې حروف راغوستي دي. یو شفوي دی، یو وسطي دی، یو حلقي دی، او حروف د دې دریو مخارجو نه ادا کیږي. حرف په دوه قسمه دی: حرف اصلي، حرف زائد. حرف اصلي هغه دی چې د فا، عین، لام مقابل کی، مثلا ضربه په وزن د فعله. حرف زائد هغه دی چې د فا، عین، لام مقابل کی نوی، مثلا اکرمه په وزن د افعل. نو اکرمه کې حمزه زائده ده، ځکه نه د فا مقابل کې نه د عین او نه د لام. او نو دا خبره وشو. او موږ دا مې ویلو چې حروف زائد چې دی 10 حروف دي: سألتمونیها، الیوم تنساها وغیره. او دینه پس هم دا ویله چې حرف اصلي په ثلاثیو کې 3 دي، په رباعیو کې 4 دي، په خماسیو کې 5 دي. دا اول مثال ضربه په وزن د فعله، د دویم مثال د حرجه په وزن د فعله، د دریم مثال جحمر شون په وزن د فعله لیدون. یعنی د ثلاثي خپل تله، د رباعي خپل تله، د خماسي خپل تله. دا سی اقسام او 6 اقسام اسم او فعل په 6 قسمه دي. اول ثلاثي په 2 قسمه دي: ثلاثي مجرد، ثلاثي دویم ثلاثي مزید فيه. مجرد هغه چې د فاعل لام مقابل کې څه حرف زیات نه وي، ضربه په وزن د فعله. او ثلاثي مزید فيه هغه چې د فاعل لام نه، یعنی د 3 حروف اصليونه په کې څه حرف زیات وي، مثلا اکرم په وزن د فعله.
رباعیم په دوه قسمه ده، مجرد مزید فی مجرد هغه دی چې څلور حرف اصلي نه پکې څه حرف زیات نه، مثلا دحرج په وزن د فعل له. رباعی مزید فی هغه دی چې څلور حرف اصلي نه پکې څه حرف زیات وي، مثلا تدحرج په وزن د تفعل له. خماسی هم په دوه قسمه ده، مجرد مزید فی مجرد هغه دی چې د پنځو حرف اصلي نه پکې څه حرف زیات نه، مثلا جحمرشن په وزن د فعل لیلن. او خماسی مزید فی هغه دی چې د پنځو حرف اصلي نه پکې څه حرف زیات وي، مثلا خندریسن په وزن د فعل لیلن. دا شش اقسام. او بیا دین وروسته اسم او فعل به د اوو قسمونو نه بهر نه وي، یا به صحیح یا محموز یا مضاعف یا مثال اجوف ناقص لفیف. صحیح هغه دی چې د فاعل لام مقابل کې حمزه تضعیف حرف علت نه وي. حرف علت درې حروف دي، واو الف یا چې جمع کې وای ته جوړ شو. تضعیف معنی دوه حرف د یو جنس نه کېدل. او مثلا ضربه په وزن د ضرب ضربه په وزن د فعل فعل، اول د اسم مثال، دویم د فعل مثال. دارنګي دویم محموز هغه دی چې یو حرف اصلي د هغه حمزه وي. دا په درې قسمه لري، محمود الفا، محمود العين، محمود اللام. محمود الفا هغه چې د فا مقابل کې حمزه، مثلا امر امر په وزن د فعل فعل. محمود العين هغه چې د عین مقابل کې حمزه وي، مثلا سأل سأل په وزن د فعل فعل. او محمود اللام هغه چې د لام مقابل کې حمزه، مثلا قرء قرأ په وزن د فعل فعل. مضاعف هغه چې دوه حرف اصلي د هغې د یو جنس نه، دا په دوه قسمه دي، ثلاثي رباعي. ثلاثي مضاعف هغه چې د عین او لام مقابل کې دوه حرف د یو جنس نه راغلي، مثلا مد مد چې په اصل کې مدد مدد په وزن د فعل فعل. مضاعف رباعي هغه چې د فا او لام اول او عین او لام ثانی مقابل کې دوه حرف د یو جنس نه، مثلا زلزله زلزالا په وزن د فعل فعلانا، اول د فعل مثال، دویم د اسم مثال. بیا موږ ویل مثال څلورم قسم په هفت اقسامو کې مثال له مثال هغه دی چې د فا مقابل کې حرف علتي، مثلا یسر یسرا یا وصل وصلا په وزن فعل فعل. او دویم بل اجوف اجوف هغه دی چې د عین مقابل کې حرف علتي، مثلا قول قال په وزن فعل فعل. بیع باع دا د اجوف یایي مثال له فعل فعل. او ناقص هغه دی چې د لام مقابل کې حرف علتي، مثلا د غم ذکر کده غزو غزا په وزن د فعل فعل، او رمي رما په وزن د فعل فعل. او بل بمیو لفیف هغه دی چې دوه حرف علت پکې لفیف په دوه قسمه، مفروق مقرون. مفروق هغه دی چې د فا او لام مقابل کې حرف علت دي، مثلا وقی وقا په وزن د فعل فعل. لفیف مقرون هغه دی چې مقابله د عین او لام کلمې د اسم یا فعل کې حرف علت وي، مثلا طی طوا حی حیه په وزن د فعل فعل. نن درس کې دا ویل چې اسم په دوه قسمه دی، جامد مصدر. جامد هغه دی چې د هغې نه څه څیز نه جوړېږي، بل اسم تی نه راوځي، نه جوړېږي. مثلا رجل فرس، او په معنا د فارسي د هغې کې په آخره کې دال او نون یا تا او نون نه وي. او بل چې دی اسمي مصدر هغه دی چې د هغې نه نور کلمات جوړېږي، یو بل شی ته مشتق کېدی شي، او په معنا د فارسی په آخره کې دال نون یا تا نونی، مثلا الضرب زدن والقتل کشتن. همونږ ویل چې پښتو کې نخ آخره کې لام راځي، او اردو کې نون الف نه راځي. دینه پس ان شاء الله زمونږ سره په دې کتاب کې 15مه صفحه ده، او دلته په سکرین باندې چې هر څو صفحه د عنوان لیکلی دی، اوزان مصادر مشهوره و غیر مشهوره. وزنونه د مصدرونو چې هغه مشهور وي او که غیر مشهور وي. نو یو خو به دای چې دا دغه دا اسم مصدر دی، او دویم دی کې به موږ اجرا کوو. اجرا د 3 اقسامهم، د 6 اقسامهم، او د 7 اقسامهم، چې تر یو حده پورې به موږ وکړو، باقي به په طالبانو باندې وسپارو چې هغه هم خپله اجرا وکړي. وبالله عز وجل التوفیق. استغفر الله.